زه زما ملګرو ته وایم و یاره موږ ته یو تعویض راکړه چې کوې تعویض بس کاروبار مې ډېر وچ ولاړ دی ته تعویض څه کوې زړی که په تعویضو کېدلی د ملایانو به شل تعویضونه په غاړه وایي خو ورسه د الله رسول فرمایي سوره واقعه د ماښام لمانځه بعد وایي الله به دې د قرضې خلاص کړي الله به دې تنګدستۍ ته خلاص کړي لا حول ولا قوة الا بالله ډېر وایه د الله رسول فرمایي دوا د نن بیماری دوا ده لا حول ولا قوة الا بالله کم سے کم بیماری ټینشن ختمېدلی ولې نه وایه اشه زما تعویض منې د پیغمبر علیه السلام خبره نه منې زما پر خبره دی بروسه د اعتماد یقین دی او د پیغمبر علیه السلام په خبره کې وتا ته شک دی اشه نو تا ته به چیش در ورسېږي ما ته به چیش در ورسېږي الله فرمایي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي چې دون قرض در باندې لکه د دنیا له به الله خلاص کړي ملایان ول تعویضان دي بغاړي سته ویل اته تعویضونه بغاړي صحیح سو نو تعلق د الله سره نه لري د مولوی صاحب سره لري مولوی صاحب شپ په صادر باندې وکي عرب میاس نوې تعویض درکې نن نوې تعویض درکو نن د دوا در لیکم ان شاء الله جوړ بشي هغه دوی ورځ سره دوري درې مرز بل تعویض ټیک سره سهالي د غوا پر غاړه جلا تعویض دی په جیب کې جلا تعویض دی پر موټه جلا تعویض دی تر ملای جلا تعویض ته یو سړی مات پر دې روي زمين راوړشي چې دغه تعویض په غاړه وو د مرګ بچاو سولو خو یو سړی خو راوړشي نسته ابل اشاره ته مولوی صاحب باطل نامه برا جوړ کوم باطل نامه بیا چی شنه وای باطل نامه نو دای بس بیا نو شان اثر نه پکې الکه مال درواغ مسره جوړوي په والله اسانه زبر درته چې 0 روپۍ راواسته و زبر شي در ویل کما خو ټګي نه در سره کوم په والله کې کوم چې دا څوک کې ټګي دي باطل نامه د څه ولا دا پیر په خپل مری د پیر پلار په خپل مړ دی مور یې مړه ده کنه منی ورس پلار اناو نکای نه ولې چې مړي صحیح سولو تا بیا کوم دنده د بس لکه تی چې پر موږ باندې درواغ وایس د باندې نه چې خطا باس موږ بیا تی دغه خطا باس صحیح بس خلاص والله تیم دوکه بازان اسمه جو دوکه بازان نو زو بیا د الله سو بیا دوکه نه سره چل نه سره یو شی والله کست یو شی والله کست الای سړی و یار وې موري صدا ما پر کښنی به دم کړی او ظالم خو الحمدلله پر وینو ویانو استاو ما په خلی کې ډیر فرق دی او ځنه زه یو واره پر وین ته لاس واره پر وای بس دونه فرق بنونه یو ته لاس واره الحمدلله پر وځه یو واره پر وایم نو ولې دونه مشکل جوړه صحیح سو خو بس خبره ده د عزیزانو په مرش کې درواغ ډیر د رښتیا ډیر کم او پر اشتیا کې زموږ تاوان دی خاص کر زموږ د ملایانو ډیر تاوان دی د پیرانو ډیر تاوان دی کار مې سره شلیږي خو ته هم دونه لیونی ما جوړېږي د الله رسول خبره کړې د هغه د زړه ته نه لویږي او زما خبره د زړه ته لویږي نو د دې به څه معنا شي صحیح یو شی والله قسم په خدای قسم کوي د یو غنمو دانه په ټول چې دا ګرد کائنات غنم زما شي او په خدای قسم کوي و دانه غنم زتا ته زیات تر کوي چې کوم الله لیکلی دی الله او رسول مشته فرمایل دی پر غلار روان سي ماشان منځبا سوره واقعه وایست مې پرېږدي ګرسره مې پرېږدي الله به په ټول ژوند کور تنگ د سترانه وي فقر به الله نه راولي زه ماشام موبایل کې نه ډاونلوډ کړی دا وایم الحمدلله استید عذاب خدای خلاص کو په خو سوره واقعه نه ویله اب استید په مسترګې مړې نه ویل په واده کې با غوړ ته مسترګې نه ویل ابر اولاد صاحب ته الله مولوی ساتي شی ورکا مو هغه یې بیا په جنازه کې دا رقم دنده ول صحیح سولو استیغم درواغ زموږ هم درواغ بس هیڅ په دې کې دیني ته وایي مولوی صاحب نو خو دې سمې دمه نه نه د غي خبره ده سچ حق خبره ده سوره واقعه وای زما ملګری دی د دې مولوی صاحب هغه سوره واقعه ډیر وای ما وخت ما سوره واقعه د دونه ډیر وایله ما به د تعر وخت پیسې ورکول هاي ورته مال زمړ خو ما دي خانه را خرابک مې وایله بعد د سوره واقعه بل زما وای زما دي خانه را خرابک نن دا شی دی نن دا شی دی نن دا کار دی نن دا کار دی با مارته د خدای د پاره سوره واقعه پرېرته ما ولته د خدای د پاره وایه نو به خدای پاک ته دا هغه به خدای پاک زدر ته سبب زما دي کار راوښتوي والله د یقیني خبره وایست سوره واقعه وایست په خدای قسم که د فقر او تنگ دستی نم لا وویني والله که درته کوم والله دا د زړه خبره درته کوم کنه درته وایم چې دای دواره معلومه ده چې درته ویل کوم یار ان شاء الله پر کال دا شپه به د موټر خپل خدای په نامه کې خشل رسول صحیح والله کې رسول درشتیا او بس هغه الله دی د الله رب العزت الله سن درک مشتوسلی ګرد ورځ او چې مخستان سپه د شپې راته نیول وسته توای و د شپې تا کومي ګناوي وکي ونس چې شوړ لاسونه دی د شپې براتوي د ورځې تا چې شو کو ونس الله رسول فرمایي تاجت پر چې الله ول اسمان لراسي چې څنګه د الله سره شای چې شوړ الله په خپل وای څوک ست چې قرضدار دی څوک ست چې غمګن دی څوک ست چې پریشان دی څوک ست چې په یو مشقت کې دی راوک صحیح سو ازمره هغه پیر لورځي پیر
بس الله دې مستي پرده وکړي، الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي، الله دې د بدمرغۍ وساتي، الله دې د بدقسمتۍ وساتي، الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي، الله دې یقین او عقیده را برابر کړي، یقین او عقیده چې الله را برابر کړي بیا کار سم دی. خیر الله دې د مرګ حال دا تور نصیب کړي چې مردا وای لا اله الا الله محمد رسول الله.